در ټولو افضل عبادت دا دی ماښام په ځای کې پرېوته دی او تلتک دې په سر راکش کړي اللهم باسمک اموت و احیا دې وویل په راسته اړخ پرېوته د الله په دې نظام کې سوچ و فکر کوه دا بعینه دا داسې ثواب لري لکه سړی چې پر تهجد ولاړ چې الله دا څنګه ښایسته نظام جوړ کړی دا چې اوس زه ماښام پرېوځم زما ته څومره سهولت زما دماغ څومره ارام سي څومره مطمئنه سم ده په دې باندې الله حمد د دنیا ژوندون پر انسان چې تېرېږي څومره اسباب الله دې دنیا کې پیدا کړي رقم رقم په هوایي نظام چې سوچ او فکر وکړې څه رقم نظام دی په ارضي نظام چې بیا ته سوچ او فکر وکړې جلا نظام دی یو رقم نظام الله دې دنیا کې جوړ کړی دی چې د هېچا فکر نه برسېږي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که چیرې ته غواړې چې د الله نعمتونه چې کم نعمتونه یوازې پر موږ او تاسو کړي دي زه حسابم چې دا نعمت دی دا نعمت دی دا نعمت دی دا الله وایي مې حسابه نیسې حسابلی دا ستا در دا کوچني کمپیوټر تېره خبره ته خو په دماغ نازېږې که نه زما دومرې حافظه ده زما دومرې حساب دا ګنتي د حساب او عددونه د حساب به پای ته ورسېږي خو د الله نعمتونه نه خلاصېږي دې دنیا کې الله جل جلاله څومره ښایسته نظام جوړ کړی دی او دا ټول نظام الله د انسان د فایدې دپاره جوړ کړی دا باران اوس وریږي د هر یو زړه خوشحاله دی هغه غنم چې بیا کرلي هغه بیا بیخي په هر ساس کې باندې چاګېږي او ماشاءالله بیا به څه غنم وکړي زموږ د فایدې دپاره الله وایي دا لمر چې بیا راپورته سي په دې کې چې کوم فایدې ووینې وایي یاره کشکې لمر وایي د شپې د سپوږمۍ چې بیا کوم فایدې ووینې چې الله په دې کې څه حکمت پیدا کړي په دا ستوري کې الله څومره حکمت پیدا کړي بیا به وایي الله کشکې ټول عمر شپه وه عجیبه نظام الله جوړ کړی در ټولو افضل عبادت دا دی ماښام په ځای کې پرېوته دی او تلتک دې په سر راکش کړي اللهم باسمک اموت و احیا دې وویل په راسته اړخ پرېوته د الله په دې نظام کې سوچ و فکر کوه دا بعینه دا داسې ثواب لري لکه سړی چې پر تهجد ولاړ چې الله دا څنګه ښایسته نظام جوړ کړی دا چې اوس زه ماښام پرېوځم زما ته څومره سهولت زما دماغ څومره ارام سي څومره مطمئنه سم زه په دې باندې الله حمد او شکر ایستل موږ خو د دې نوم نه اخلاص اوس بدبختي خو د دا غټ ټلیفون نه ډېره راغلې ده دغه غټ ټلیفون موږ تباه کړي زما د معاشرې نوی نسل ورځ تر بلې مخ پر تباهي روان دا ولاکه یا د الله و ذکر ته خلاص دی یا د قریب د قرابت ته دی څوک پرېږدي یا د مور و پلار و بانډارو د هغوی ملغلرې خبرې ته اورېدلو ته سړی پرېږدي بس دا دی ګرد عمر اوس خو یو لکه نشه دا رقم چې 15 منټه وزن څه ورک لکه یو شی چې ورک ګوري زه د دنیا پر حقیقت باندې نن یو څو خبرې درته کوم تاسو ښه په توجه کښېنئ دنیا کې الله جل جلاله د انسان د اخلاق باطنو لپاره یو څو شان تیار کړي یو ظاهري اخلاق دی یو چا سره ښه روغبړ وکړه یو خندروی زندگی کوه هر څوک وایي یاره د پلانکي بچی دومرې خوش اخلاق او خندروی دی ما نه دی لیدلی دا هم اخلاق حسنه دی دا رقم هم ځان جوړ کړه او په حدیث کې د دې سړي بد بیان شوي دی عتل جواز مستكبر دا الله رسول الله الا اخبركم باهل النار جهنميان د روشن جهنميان څوک كل عتل هر هغه سړی چې ترش مزاج وي دا تندې ته یې غوټې ورکړی جواز بیا دې ته ویل کېږي چې یو رقم په دبدبه او رعب ناس په تکبر باندې ناس سړی نږدې نس پراکتل مستكبر د جهنميان او جنتي که د ځانه جوړوي همیشه خوش اخلاق خندروی خوش مزاجه چې هر څومره ستا طبیعت خراب وي مسلمان ته په بد نیت باندې مه ګوره مسلمان سره په سختي روغبړ مه کوه د مسلمان زړه مه ماتوه هغه غریب ستا په طبیعت څه خبر چې پر تا نور مشکل راغلی که نه دی خو تا ته د مسلمانۍ په خاطر رالی روغبړ د سره کوي سلام وایي ته د خپل د غم احساس پر ده مه اچوه دا د مسلمانۍ اصول نه دی